الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأعراف آية نمبر يوصل نها أويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم. دي آیت مناسبت لمخ کی سره مخ کی آیت کی اللہ تعالی و فرمائل من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وای چاته چې الله تعالی هدایت وکي هغه په هدایت برابر او څوک چې الله یې گمراه کي هم دوی تاوانیان. نن الله تعالی د دې خبرې وضاحت کوي چې دا بالکل د الله تعالی خلق ده، د الله تعالی اراده ده چې بعض خلق هغه گمراهان شي په غلطه لار باندې روان شي. دا الله تعالی د جهنم لپاره پیدا کړي د دې هغه عقلونه داسې ګرځولي چې په هغې سوچ نه کوي، د دې سترګې داسې ګرځولي چې په هغې باندې حق ته نه ګوري، د دې غوږونه داسې وي چې دوی په هغې باندې حق نه اوري، نو خپله په ګمراهي باندې روان شي. او کوم چې الله تعالی ورته هدایت کړی هغو ته الله بیا داسې زړه ورکړی چې په هغې سوچ کوي، به قلب خود فکر میکنه، په سترګو باندې حق ویني، په غوږو باندې حق اوري، به چشم خود حق را میبینه، به گوشهای خود حق را میشنوه، په هدایت باندې روان شي. نو دا د الله تعالی په مشیت او په ارادې سره دا کیږي، د الله په خلق سره کیږي. ولقد ذرأنا او یقینا مونږ پیدا کړي دي لجهنم جهنم لره کثیرا ډیر. ذرأ یذرأ ذرأا محموز اللام ده، په لام کلمه کې حمزه ده، په معنا د خلق یخلق خلقا، اسم فاعل ذارئ راځي، په معنا د خالق، مفعول مزروع په معنا د مخلوق. ولقد ذرأنا ولقد خلقنا او یقینا موږ پیدا کړي دي لجهنم جهنم لره، یقینا ما خلق کردیم برای جهنم کثیرا ډیر من الجن د پیریانو والانس د انسانانو، یقینا ما پیدا کردیم بسیاری را برای جهنم از جنیات و از انسانها. لهم قلوب دی لرزرونوی ایشان را دلها می باشن، لا یفقهون بها دی نپوهیگی پها غیزرونو بانی، فقها یفقه فقاهتا پوهیدل سوچ کول فکر کول، و بدلهای خود فکر نمی کنه، پخپلو زرونو باندې دی نپوهیگی، پخپلو زرونو باندې سوچ فکر نه کوي دی الله په مخلوقاتو، دی الله په آیاتونو کې. ولهم اعین او دی لره سترګې دي، ایشان را چشمها است. اعین دا جمع دی عین ده، عین سترګې ته وایي، چشم رمیږه. ولهم اعین او دی لره سترګې دي، لا یبصرون بها دی لیدل نه کوي په هغې باندې، یعنی حق نه ویني. ولهم آذان او دی لره غوږونه دي. آذان
دا جمع دی اذن ده. لا يسمعون بها دی اوریدل نه کوي په دې غوږونو باندې یا به گوشهای خود حق را نمیشنوند. اولئک کالانعام دا کسان ای مردم دا کافران کالانعام دا پشان دی څارویو دی. بل هم اضل انعام جمع دی نعم دی. نعم دا حیواناتو توی دا غوا غوی گڑ وزه بز گوسفند گو شتر ایره نعم میگه دی پشان دی څارویو دی. بل هم اضل بلکې دی له څارویو نم ډېر ګمراه تر دی. اضل دا صیغه د اسم تفضیل ده. لضل یضل ضلالا فهو ضال. ضال په معنا د ګمراه. اضل ډېر ګمراه بسیار ګمراه تر بلکې دی له حیواناتو نم ډېر ګمراه دي. اولئک هم الغافلون دا کسان چې دي همدوی بې خبران دي غافل دي. تاسې دې خبرې ته سوچ وکړئ کافران څنګه په خپلو زړونو باندې فکر نه کوي په خپلو سترګو حق نه ویني په غوږونو باندې حق نه اوري څرنګه ولې خوا د دومره ایجادات کړي کشفیات کړي اختراعات کړي علمي پرمختګونه کړي نو بیا څنګه دوی ته دا نسبت کړي له دې ټولو سره سره دوی سوچ فکر نه کوي. هسې به زه تاسو ته یو ساده مثال یو ساده خبره به تاسو ته وکړم. دغه ښارونه چې جوړ شوي دي لکه دلته دا روډونه موډونه دا پلونه ملونه دا یو چا جوړ کړي دي په دې انسانانو کې خلکو روډونه پاخه کړي دي پلونه جوړ کړي دي یو روډ دوه روډه بیا یو ځای په ځای الیټونه لګولي سور ریټ ده زیړ لیټ ده او شین ریټ ده دا دې ته خپل اصول جوړ کړي. اوس که یو څوک راسي او په دې ښار کې ګاډی ځغلی او د دې اصولو رعایت نه کوي مثال سور لیټ لګېدلی یا ټرافیک داسې لاس نیولی لاس یې اوچت کړی چې په دې پلو مه راوځي او دی ګاډی پې ورخوشی کړي په دې لیټ باندې واوړي یا دا ټرافیک په لاس چې کړی په دې ور واوړي ټرافیک کې فلحال راګرځوي جرمانه پرچه ورکوي او که دی لانجه وکړي چې ولې نو روډ د پې راغلمه نو ریټ د سوري د مای پې باندې لایټ د سوري د مای پې څه او تا د لاس جي کړی نو څه چل ده نو لاس دې جي کړی نه جي کړی زه پې درځم که نه څه چل ده نو ټرافیک کېدی چې بله پرچم پسې ورکړي چې یو خو په لیټ باندې راواوښتلې قانون نه دې خلاف وکړه او بل قانون هم نه ده درته معلوم او دا شاوخوا چې نور خلک ورته ګوري دا زه و تو بل هغه به یو بل ته وایي دې ته وګورې دا له کوم غره راغلی دې ته لا د ښار اصول هم نه دي معلوم په ښار کې د ډریوري اصول هم نه دي ورته ټول به پورې خاندي خاندو به که به نه خاندو بلکل خاندو به او دا رښتیا هم د خندا ځای ده څنګه هغو خلکو ښار جوړ کړی روډونه جوړ کړي پلونه جوړ کړي یا هر شي لپاره اصول جوړ کړي او ته له دې نه ناخبره یې په ښار کې ګرځې دا هیڅ اصول نه دي درته معلوم ته خو رښتیا هم ډېر له کمکل سړی خو له کوم غره نه راغلی ګاډي ته هم پسې ناست دا خو ډېر کمکل بلکل دا کمکل ده موږ هم وایو دا کمکل اوس راسه دا کافران سوچ نه کوي دا اصول کافر مسلمان ټول مني دا د ښار اصول د ټرافیک اصول دا ټول خلک مني اوس به راسه ځمکه چا پیدا کړې ده الله آسمان الله لمر ستوري سپوږمۍ زه ته دا ټول انسانان دا هوا دا شپه ورځ دا ټول نظام الله جوړ کړی د الله اصول څوک نه مني د الله قانون بیا موږ نه منو الله سوای واله که پاڅېږه ودرېږه سبا ایسو بیا څوک نه را پاڅېږي ټول ویده ټرافیک سلاس جګ کي ټول ګاډي ولاړي سل ګاډي ولاړي که یو دانه پې ورواوښتل ټول وایي دا څونه کم عقل سړی اصول نه ده ورته معلوم او دلته چې رب العالمین وایي واله که پاڅېږئ سبا عید لمونځ جګ شه کان دا کم عقل نه را پاڅېږي دا بیا پروت الله وایي دا حرام ده دا مه خورئ کانه هغه بیا خوري له الله سره دومره ظلم دا انسانان کوي دا کافران چې نور دا ظلم انداز نه لري سره له دې چې ګوره انسان خالق نه ده انسان صرف کسب کوي موږ د الله په مخلوقاتو کې صرف ترتیب ورکوو یو شی برابر را برابر کو نور خلق نه کوو الله خالق ده د کاسب قانون منم د خالق نه منم از زه سې پیدا کړی یم د هغو قانون نه منم زه سې یو شی جوړ کړم په نور خپل قانون منم په زور یم پې باندې منم دومره ظلم دا کافران له الله سره کوي چې اندازې نه کېږي دا سوچ نه کوي سم سالم فکر چې څوک وکړي سالم سوچ چې څوک وکړي
هر څوک چې یو شی جوړ کړي هغه باید هغه ته اصول جوړ کړي. بل مثال درته موږ تاسې بازار کې یو دا دونه موبایل واخلو په 10,000 20,000 10,000 بعضې په قیامت هم واخلي 70,000 هغې موبایل سره یې وړکۍ څه شی وي یو کاپۍ پرته وي په هغې کې دې موبایل د استعمال څه شی لیکل شوي طریقه لیکل شوي کله ناکله مثال چې چل پکې اوسي بیا زر زر کاپي واړی سو درې په دې کې څه چل ده ځکه داسې چا جوړ کړی هغې ته د دې اصول معلوم دي خو دغه انسان اوس دومره سوچ نه کوي سواله که زه هم یو چا جوړ کړی زم یو چا پیدا کړی ته راسه چې ما سره کوم کتاب راغلی که نه ده راغلی زه به دا ځان څنګه استعمالوم په کوم ټیم به ویده کېږم په کوم ټیم به ویښېږم څنګه به خوراک کوم څنګه به چښاک کوم هلته خو د ټول د 10,000 موبایل ته دا کیسې کوي کاپي دې کلکه ساتلې دا ضایع نه کوي بیا دا په کار کېږي او دلته خپل ځان کې سوچ نه کوي دا بالکل کافران سوچ نه کوي فکر نه کوي حق ته نه ګوري حق نه اوري الله دې موږ له داسې حالت نه وساتي بیا الله تعالی وایي دا په شان د څارویو دي بل هم اضل له څارویو نه هم پسې ګمراه دي بالکل له څارویو نه ګمراه دي څارویو ته الله فکر نه ده ورکړی فکر نه کوي سترګې نه دي ورکړې داسې سترګې چې حق پې وویني خالي خوراک چښاک سترګې ورکړې چې خوراک چښاک وویني غوږونه نه دي ورکړي داسې غوږونه چې حق پې واوري حق نه اوري تا ته خو یې درکړي دي او ته پې سوچ نه کوې حق نه وینې حق نه اوري نو دا له څارویو نوم پسې ډېر ګمراه سو لکه مثال دلته یو غټ کس وي او یو وړکی ماشوم وي دواړه چېرته ورسي یو باغ ته د خلکو میوې راوشکوي انګورو مڼې و کیلې راوشکوي دا د باغ والا چې راسي کومې ورته لو جزا ورکوي د مشر ته که د کشر ته د مشر ته واله که ته خو پوهېدې که نه که دا ماشوم له خپلو پردی روا ناروا حق ناحق نه پېژنې ته خو پېژنې هغه مشر ته ډېره لانجه کوي نو دا کافران تر حیواناتو تر څارویو هم ډېر ګمراه دي څاروي خوارکیان که الله نه پېژني د الله عبادت اطاعت بندګي نه کوي حلال و حرام نه پېژني خو الله داسې فکر داسې سترګې داسې غوږونه نه دي ورکړي تا ته خو یې درکړي دي له دې سره هم بیا دومره ګمراه نو دا له حیواناتو نه هم ډېر ګمراه شول اولئک هم الغافلون دا کافران چې دي هم دوی بې خبره دي غافله دي ولله الاسماء الحسنى او الله تعالی لره نومونه دي الحسنى ښایسته ښایسته فدعوه الله تعالی را بولي بها دا د الله په نومونو باندې د دې آیت مناسبت په دې کې دا ده چې دا کافران ولې کافران شول هغه الله تعالی نه پېژني په خپلو نومونو سره لکه اوس دا مخکې ما تاسو ته مثال ویل خپل قوانین انسان په خلکو مني مثال د ټرافیک اصول دي په خلکو یې په زور هم منو که ونه مني دستي پرچه ورکوو دغه انسان چې دا خپل قانون په خلکو په زور مني پرچې م ورکوي دغه دونه سوچ دا اوس الله نه پېژني چې الله خو رب العالمین ده نو چې تا قانون په خلکو لازم د خامخا یې ورکوې پارچه پېمني او که یې ونه مني هغه به کمقلي نو تو خو باید د رب العالمین قانون بالکل ومنې د رب العالمین د خالق د عالمین د بارئ د عالمین د مصور چې هغه څومره ډېر نومان لري او ټول د الله تعالی د مقتدر ذات د حاکم ذات د غالب ذات څونه لوی لوی نومان لري سره له دې چې دا وصف په تا کې یو هم نسته ده نو باید دی الله تعالی ومني نو کافران چې اصلا ګمراهان دي دی الله په خپلو اصلي صفاتو سره نه پېژني دی الله تعالی د ربوبیت په حیث سم نه پېژني الله تعالی د اقتدار مقتدر په حیث سره سم نه پېژني د قادر په حیث سره سم نه پېژني نو ځکه الله تعالی وایي چې الله لره ښایسته ښایسته نومان دي الله په دا ښایسته نومانو راوبولي چې هغه وپېژني ګمراهان نشي د کافرانو په شان ولله او الله تعالی لره الاسماء نمونه دي الحسنى ښایسته حسنى دا صيغه د مؤنث ده احسنو اسم تفضیل ده لحسن ډیر ښایسته حسنى دا به مؤنث سي لکه اکبر کبرى دا به مؤنث سي افضل فضل الله تعالی لره نمونه دي الحسنى ښایسته فدعوه راوبولي الله تعالی بها په دې نمونو باندې توسل باسماء الله تعالی والصفات دی الله په نمونو په صفاتو باندې توسل کول دی الله تعالی اسماء او صفات الله ته وسیله ګرځول بیا الله نه په دې باندې سوال کول دا بالکل جائز توسل ده بلکې په دې آیت کې هم دغه معنا مراد ده الله ته سوال کوي داسې سوال کوي دی الله نومان ورته وسیله کوي یا الله ته الرحمن یې الرحیم یې الغفار یې
الودود یې، رب العالمین یې، خالق د عالمیانو یې، ته دې بنده غریب بیچاره فقیر ته معافي وکړه. د الله ډېر نومان اسما صفات ذکر که په آخر کې بیا خپل سوال وکړه. دې ته توسل بالاسماء الحسنا وایي. دا جایز ده او په دغه آیت کې هم دغه معنا مراد ده. او الله تعالی لره نومونه دي ښایسته. فادعوه، راوبولئ الله تعالی، دعاګانې وکړئ الله تعالی لره بها په توسط د دې نومونو، په توسط د دې اسماء او صفاتو. وذروا الذین، موږ تاسې وویل چې دا کافران الله په صحیح معنا نه پېژني، د الله تعالی اسماء او صفات دوی ته صحیح معلوم نه دي. همدا وجه دي چې دوی ګمراهان سوي، کافران سوي. وذروا الذین، او پرېږدئ هغه کسان یلحدون کوم چې کجروي کوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې، سیجزون زر د دوی ته به جزا ورکړی سي ما د هغه څه کانو یعملون چې دوی ول د هغې عمل به کول. وذروا الذین، وذره یذرو په معنا د ترک سره پرېښودل، په معنای گذاشتن. هغه کسان پرېږدئ، کوم کسان یلحدون کوم چې کجروي کوي. الحد یلحد الحادا فهو ملحد والمفعول به ملحد. دا کږېدلو ته وایي، په کږه لاره باندې تلل، کجروي کول. دا باب د افعال ده له لحد نه. لحد اصلا کږولو ته وایي. دا لحد تم ځکه لحد وایي چې هغه سیده قبر وکیني، بیا د قبلې پلو ته کږه کنده وباسي، د قبلې پلو ته مایله کړي. دا قبر خو دوه قسمه جوړېږي. یو قسم دا ده چې کنده وباسي، بیا د قبلې پلو ته کږه کړي، چقوری بکنی باز طرف قبله کج بکنی، ایره لحد میگه، دې ته لحد وایي. او یو چې قبر وکیني په مابین کې کنده جوړه کړي، هغې ته شق وایي. په حدیث کې راځي وایي اللحد لنا والشق لغیرنا. دا لحد دا وایي د موږ سنت طریقه ده، او دا منځ کې شق جوړول دا لغیرنا، دا د یهود د نصاراو طریقه ده. خو که چېرته ځمکه شګلنه وه یا ځمکه تیږه وکاڼی و لحد پکې نه جوړېدو، یا لحد پکې نه ټینګېدو، ځمکه نمجنه وه چې لحد جوړ کې بیرته رالوېدو، هلته بیا شقم جایز ده، بیا کراهیت څه پکې نشته ده. خو که ځمکه مناسبه وه بیا سنت دا ده چې هلته لحد جوړ سي. نو لحد اصلا کږېدلو ته وایي. الحد یلحد الحاد، دا به باب د افعال سي، په کږه باندې روانېدل، براه کج رفتن. وذروا الذین، او پرېږدئ هغه کسان یلحدون چې هغوی کجروي کوي، که وا کج حرکت میکنن فی اسمائه، د الله په نومونو کې. د الله په نومونو کې الحاد، د الله په اسماو کې الحاد څه مطلب؟ د دې مختلفې معناګانې کړي. اول د الله په اسماو صفاتو کې الحاد دا مطلب چې د الله صفات دا غیر الله ته ثابت کې. الله عالم الغیب ده، ته غیر الله ته علم الغیب ثابت کې. دا د الله په نومونو کې کجروي سوه، دا حق چاته نه ده حاصل. الله قادر مطلق ده، مطلق قدرت لري، په هر شي قدرت لري، ته بل چاته داسې قدرت ثابت کې. الله تعالی خالق ده، ته غیر ته خلق ثابت کې. الله تعالی مثال ژوندی کوونکی ده، محیي ده، ته بل چاته دا احیا ثابته کې. الله تعالی ممیت ته مړ کوونکی ده، ته بل چاته ممیت دا صفت ثابت کې. دا اول نمبر کجروي سوه، دا به سړی نه کوي. د الله اسماء او صفات بغیر الله ته نه ثابتوي. دا د مشرکانو طریقه وه. مشرکانو د الله نومان راخیستي وو، په خپلو بوتانو باندې ښودلي وو، لکه اللات دی له الله نه راخیستلی وو، منات دی له منان نه راخیستلی وو، د الله نومان یې په بوتانو ښودلي وو. نو نن سبا باید موږ داسې ونه کړو چې د الله نوما په غیر الله کېږدو. دا اول الحاد شو. دویم الله ته د بنده صفات ثابت کړي، دا هم الحاد ده. لکه بنده زوی لري، ته الله ته لورګانې ثابتې کړي، الله ته زمن ثابت کړي. عیسی ابن الله، عیسی د الله زوی ده، عزیر د الله زوی ده. دا الحاد فی اسماء الله سو، دا ناروا ده، دا باید سړی ونه کړي. د الله صفات به غیر الله ته نه ثابتوي، د مخلوق صفات به الله ته نه ثابتوي. مخلوقات انسانان بیبیانې لري، زوجې لري، الله ته به زوجه نه ثابتوي. سنعوذ بالله من ذالک، دا د پیریانانو خاپیری سي دي، ی پری کې است، دا وایي د الله زوجي دي. مشرکانو به ویل وایي دا خاپیریانې دا د الله بیبیانې دي او ملایکه یې لورګانې دي. دا ټول د مشرکانو خبرې دي. دا دویم درجه کجروي سوه.
په اسماء الله کې. دریم کجروي دی الله په اسماءو کې دا ده الله ته داسې نوم ثابت کړي چې بیخي په مطلب نه پوهېږي چې دا اوس څه شی لکه دا موږ تاسې بعضې خلک وي اکثر له هندوانو له کافرانو نه متاثره سي الله ته د بګوان نوم ثابتوي یا الله ته بل داسې نوم لکه یا بدوح په دې بعضې تعویذونو ماویزونو کې لیکلي یا بدوح یا بدوح یا بدوح. اوس بدوح بیخي معلوم نه ده دا د انسان نوم ده د پیري نوم ده د شیطان نوم ده د څه بلا نوم ده په کتبو د لغتو کې چې وګورې د دې بیخي سم صحیح مصداق نه ده معلوم او د الله په اسماء الحسنا کې بیخي راغلی نه ده. نو دا درې کجروي وي د الله په اسماء او صفاتو کې دا درې سره ناروا دي کفر د شرک ته دې باید سړی ځان وساتي. د الله په اسماء او صفاتو کې قاعدې ته ښه پام وکړي. د الله اسماء او صفات به له قرآن نه راخلي له احادیثو نه بیا راخلي. په قرآن کې الله دلته یو نوم ذکر کړی دا الله ته ثابتولی سي. په احادیثو کې الله خپل نوم ذکر کړی صفت ذکر کړی هغه ته الله ته اخیستی سي. له دې نه غیر نه باید د الله صفت سړی بنده ته ثابت کړي نه دی بنده صفات الله ته ثابت کړي نه به الله ته داسې اسماء او صفات استعمالوي چې هغه بیخي معنا او مطلب باندې ته نه پوهېږي. له دې چې به ځان ساتي. الله وذروا الذین او پرېږدئ هغه کسان متارکه وکړي مقاطعه وکړي له هغه کسانو سره یلحدون کوم چې کجروي کوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې وذروا بگذارید متارکه مقاطعه بکنید الذين با آنان یلحدون که واکجرمی میکنند فی اسمائه در اسماء باری تعالی سیجزون ما کانوا یعملون زرد دیتا به جزا ورکړی شي. دا کافران چې د الله په نومونو کې کجروي کوي په همدغو درې قسمه چې موږ تاسې ویل دې ته به زرده جزا ورکړی شي دا به داسې نه پاته کېږي ځکه دوی خو معمولي ګناه نه ده کړې نه داسې معمولي خبره کړې ډېره لو ګناه یې کړې حتما به یا جزای شاندالمې شوه. سیجزون زرد دوی ته به جزا ورکړی سي ما د هغه الحاد د هغه کجروي چې دوی کانو یعملون چې دوی ول د هغې عملي کول د دې جزا او سزا به دوی ته خامخا ورکړی شي. تر همدې پورې بس ده. د دې آیاتونو مطلب او مقصد دا سو چې دا کافران سي جهنم ته ځي دا له دې وجې نه چې دوی اصلا سالم فکر نه کوي. دوی په خپلو سترګو باندې په صحیح معنا سره د الله په مخلوقاتو کې نظر نه کوي. دوی په خپلو غوږونو سره د الله تعالی آیاتونه دلایل دا په صحیح طریقه سره نه اوري په دې کې سوچ فکر نه کوي. دا د دې وجې ده چې دوی ګمراهان شوي. له همدې وجې نه دوی د حیواناتو په شان دي صرف خوراک څښاک ته توجه ده لکه حیوان خوراک چښاک کوي دوی هم خالي خوراک چښاک ته توجه ده بلکې له هغې نه هم ډېر ګمراه دي ځکه حیوان خوراکی خو که صرف د خېټې غم کوي هغه سره خو داسې فکر داسې نظر داسې غوږونه نشته چې هغه د الله تعالی په دلایلو کې سوچ او فکر وکړي نو دوی سره خوشتنې کوي نو دوی له هغې نه هم ډېر ګمراه شو. او بل الله ته چې موږ تاسې توسل کوو هغه به د الله تعالی په اسماء او په صفاتو سره توسل کوو. د الله اسماء او صفات به یادوو بیا به الله نه سوال کوو. په دې آیت کې دا ذکر شوی او په خپله به هم د الله په اسماء او په صفاتو کې کږیږو نه له حق طریقې نه او د الله په اسماء او صفاتو کې مستقیمه لار دا ده چې الله ته هغه نومونه واخلې کوم چې قرآن حدیث کې ذکر دي او د الله په نومونو کې کجروي کږېدل له سیده لارې نه دا ده چې درې طریقې یا د الله نوم غیر الله ته ثابت کې یا د غیر الله نوم الله ته ثابت کې او یا الله ته داسې اسم صفت ثابت کې چې د هغې بلکل سړی په مطلب په معنا نه پوهېږي او هغه صحیح معنا ونه لري دا د الله په اسماو کې کجروي ده. تر همدې پورې بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی کې موږ ته معافي وکړه. یا الله په زړونو کې د توحید د دلایلو سوچ فکر راواچوې. یا الله سترګې دې بصیرت وګرځوې چې حق دې باندې ووینو. یا الله غوږونه دې داسې غوږونه چې په هغې سره حق واورو داسې غوږونه راکړه. یا الله له غافلانو له بېخبرانو نه وساتې. یا الله له غلطو طریقو نه وساتې. یا الله د الله تعالی په اسماء او صفاتو کې له کجروي له کږېدلو نه وساتې. یا الله په ټولو عباداتو کې په شریعت باندې مستقیم د سنت مطابق ولرې. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړې.
د چا څه حاجتونه یا الله له خپلو خزانو یې حاجتونه ورته پوره کړي. د مجاهدینو د اسلام حافظ ناصر مددگار شي. کافران ظالمان کوم څه اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي ته تباه برباد نیست و نابود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق. دلته بیا درې خبرې دي. یو اسم وي، یو صفت وي. اسم دا مطلب چې هغه دلالت کوي په ذات کې باری تعالی باندې، لکه الله دې ته اسم وایي. صفت چې هغه دلالت کوي د الله تعالی په ذات باندې هم او صفت هم ورسره وي، لکه الرحمن، یعنی هغه ذات چې دی په بندگانو په مخلوقاتو باندې رحم کوونکی دی. او یو نه اسم وي نه صفت وي، اطلاق کیږي په اعتبار د معنا عام سره. دا د خدای اطلاق چې دی په الله باندې کوي دا په دې معنا چې دا یو نه د الله اسم د نه صفت ده، یو عام لفظ ده، په دې باندې اطلاق شوی ده. هسې به یو وارې خپل ځان کې اوس مثال د ما نوم عبدالسمی ده او صفت مې مثال ملا ده، ملا صاحب دا مې صفت شو، دا عبدالسمی مې اسم شو، ملا صاحب مې صفت شو، ملا مې صفت شو. او زه ناست یم، جالسون ناست یم، دا جالس مې نه اسم ده نه مې صفت ده. دا په ما کې جلوس راغلی دا معنا مصدري، نو اوس په ما باندې اطلاق د جالس کېږي. په دې باندې پوه نه شولو. دې ته هغه اطلاق د مشتقي وایي. اوس لکه مثال تا ته یو څوک وایي الله تعالی شته که نشته، ته ورته وایي وویل نه الله شته ده، نو دا د موږ وایي الله شته، الله موجود ده. نو الله شته ده، دا شته د الله تعالی اسم ده که صفت ده؟ نه اسم ده نه صفت ده، نه په قرآن کې ذکر ده نه په حدیث کې. دا اطلاق د مشتقي عام ده، دا نه اسم ده نه صفت ده. نو دا خود آی وای دا معنا یعنی خپل راغلی چا پیدا کړی نه ده. نور ټول مخلوقات الله پیدا کړي، الله چا نه ده پیدا کړی. وای دا فارسی لفظ د خود آی، په خپل راغلی، په خپل راتلونکی، یعنی دی مبدا د خلق نه لري. دی هغه توجیه ورته کړې ده، اطلاق د اسم د مشتقي عام، نور نه صفت ته نه اسم ده. اسم صفت خو ان شاء الله وپېژنئ. خو ښه خبر دا د سړی ونه وایي، ځکه دا بعضې خلک اعتراض پرې کوي. نو بیا دومره اوږدې قصې ته یا دونه ملیانو باندې ګرځېدلو ته څه حاجت ده؟ مې وایاست لفظ د الله وایاست له لانجې چې خبره ووځي. زه خپله نه وایم، نه په پښتو کې خبرې کوم، که فارسي کې وایم، که همداسې دعاګانو کې وایم. خو څوک چې وایم په هغو باندې اعتراض نه کوم، ځکه اعتراض یې داسې یو توجیه لري. دا اطلاق دی مشتقي وي، اطلاق د مشتقي هغه نه اسم وي او نه صفت وي. لکه ما درته ویل د تا یو نوم ده، یو د صفت ده. او یو چې ته ناست یې، بیا جالس یې، چې ولاړ سې، بیا قائم یې، چې ویده سې، بیا نائم یې. هغه د نه اسم ده نه صفت ده، اطلاق د مشتقي عام ده، هغه په ډېرو باندې کېږي. نو لکه موږ وایو الله شته ده، نو خو دا شته ده قانون، دا شته خو د الله تعالی یو مطلقي عام سو، نو دا اطلاق بیا راځي.